ته څنګه نری که نشي کولی د خپل ناموس نه دفاع وکړي؟ ته څنګه نری که نشي کولی له خپل مال دفاع وکړي؟ ته څنګه نری که نشي کولی له خپل حق دفاع وکړي؟ او فکر کوئ دا کارونه آسان او ښکلي دي؟ راته لیکل شوي وایي ولې تل وایي چې ژوند سخت دی؟ یو نفر را باندې ویډیو کړې وه. اصلا هغه زما د یو ډاکټر ملګري کاپي کوونکی دی او زه نه غواړم هغه باندې په خبرو کولو خپل وخت ضایع کړم یا هغه مشهوره کړم، بلکې د یو نارینه په توګه وایم چې بلې ژوند سخت دی، ځکه که موږ پیسې ونه لرو نو ټولنه کې موږ څوک هم کیسه کې نه دي. که نارینه یې هر څوک ستا د اړتیا په اساس تا سره برخورد کوي. که کور ته ډوډۍ وینسي نو ښځه د احترام نه کوي. که دفتر کې کار کوي نو رئیس د عزت نه کوي که چیرته دفتر کې کار ونه کړي. که ملګرو ته شیان اخلي نو در سره ملګرتیا پالي او که ورته شیان وانخلي کیسه کې دي نه دي. نو که چیرته ته د ژوند سختي ونه ګوري او آرامښت ته ونه رسېږي دا یو هم نه لري. ستا ژوند نه چاته ارزښت لري او نه د څوک پروا لري. او د دې ټولو حقایقو په لیدو سره که بیا هم وایي چې ژوند اسانه دی نو زه فکر کوم دا احمقانه فکر دی. ځینې وایي ژوند موږ ته سخت دی خو اروپایانو ته اسانه دی. دوی دومره لوده دي چې نه پوهېږي د هغوی یو نسل نه نسلونو نسلونو سختۍ تېرې کړي تر څو یې ځان ته داسې یو ژوند جوړ کړی دی. تاسو څه کړي؟ او متاسفانه د ځینو خلکو همدې تخیلي خبرو ځوانانو نه هیر کړي چې ژوند څومره سخت او رقابتي دی. که ته دا نن راپورته کېږي او وایي چې زه باید د ډاکټر شکیب په اندازه مشهوره شم، زه باید د ډاکټر شکیب په اندازه محترم اوسم، زه باید د ډاکټر شکیب په اندازه پوه او مهم انسان اوسم، نو ته باید ټولې هغه سختۍ وګالې چې ما ګاللي تر څو دا مقام ترلاسه کړي. زه دې حالت ته په اسانۍ نه یم رسېدلی. ما یوازې په رسنیو کې 15 کلنه مبارزه کړې تر څو نن دلته ناست یم او تاسو ته وایم چې ژوند سخت دی ځکه ما دا مقام په اسانۍ نه دی ترلاسه کړی. په ټوکو دې حد ته نه یم رسېدلی. په اسانۍ هر څه ما لاسته نه دي راوړي. تر ټولو خطرناکه خبره د یو باغیرته فرد چې له سختیو نه ویریږي همدا ده چې دوی خطرناکه او ژوند بدلونکي دي. که تاسو ضد وکئ چې یو څه لاسته راوړئ په هر قیمت یې لاسته راوړئ. ډیری دا خلک چې راپورته کیږي او وایي ژوند سخت نه دی بلکې اسانه دی، ته یې په لاس کې موبایل ته وګوره، اغوستل شوو لباسو ته یې وګوره، ان د ریکارډر لپاره یو ځای نه لري، سرکو کې ګرځي، په پارکونو کې ګرځي. پس څنګه وایي چې ژوند اسانه دی؟ ولې په اسانۍ سره دوی پیسه داره شوي نه دي؟ ولې په اسانۍ سره هغه هیواد ته نه دي لاړ چې دوی یې توصیف کوي؟ که غواړئ ژوند بدل کوئ باید پوه شئ چې ژوند سخت دی. باید هغه کارونه وکړئ چې له کولو یې کرکه لرئ. زه مجبوره یم وظیفې ته لاړ شم تر څو کورنۍ ته حلال رزق وګټم. پس ژوند سخت دی. زه هره ورځ باید وظیفې ته لاړ شم، باید کار وکم، دا که ښه یم که ناروغه. اما دا خلک زما نوي نسل نه دا مسؤلیتونه پټوي. دوی ورته لګیا دي خپله خیټیالوژي ورته وایي چې په نورو نیوکې، نورو ته کنځلې د دوی حالت سموي. ولې داسې نه ده؟ د داسې خلکو ویډیوګانې مه ګورئ. دوی پرته له نیوکو بل هیڅ حل لاره تاسو ته نه لري. که د داسې خلکو فالوور اوسئ نو تاسو ته شرم ده. باید وشرمېږئ ځکه دوی تاسو ته په یو داسې فرد بدلولو باندې کار کوي چې فقط د ټولو نه شکایت وکړي. ان له خپل ځان راضي نه دي او په اصل کې همداسې خلک دي چې تاسو د ناکامۍ قبر ته ورټېل وهي. ته باید هغه مسؤلیتونه ومنې چې فکر کوي کول یې ستا په وس کې نه دي. او دا یعنې ژوند سخت دی. دا یعنې ژوند جګړه ده. دا یعنې بلې ژوند د بل کس سره مسابقه ده. ته څنګه نری که نشي کولی د خپل ناموس نه دفاع وکړي؟ ته څنګه نری که نشي کولی له خپل مال دفاع وکړي؟ ته څنګه نری که نشي کولی له خپل حق دفاع وکړي؟ او فکر کوئ دا کارونه آسانه او ښکلي دي؟ کله په یو جنګ کې ګیر پاتې شوي یې، کله د بوکس خوړلی، کله د له دندې وباستل شوی، کله د کورنۍ پیغور درکړی. فکر کوئ د دې شرایطو سره مخامخ کېدل اسانه دي؟ تاسو هر فرد چې وګورئ او د هر فرد کیسه چې واورئ درته وایي ژوند سخت دی. دوی مصروفه دي. د ماشومانو په څیر په ټولنیزو رسنیو کې نه راځي چې نورو باندې نیوکې وکړي. دوی درته د ژوند حقایق بیانوي. هر هغه فرد چې د ژوند سختي یې لیدلې غلی دی. هر هغه فرد چې خپل مسؤلیتونه پیژني په نورو نیوکې نه کوي.
هر هغه فرد چې رښتینی مبارز پاتې شوی د سر په سر مبارزه یې کړې، ځکه دوی پوهیږي چې باید خپله کورنۍ وساتي او هغوی ته حلال رزق پیدا کړي، او دوی پوهیږي چې دا کار اسانه نه دی او خپله انرژي باید همدلته په همدې سم کار کې ضایع کړي. خو زما نوي نسل ته څه ښایي؟ دا چې په نورو نیوکې وکړي، دا چې نورو ته سپکې سپورې ووایي، فکر کوي په دې خبرو ژوند اسانه کیږي. زه نشم کولی د دوی په څیر ځوانانو ته ووایم چې هیواد مو بد دی. زه نشم کولی د دوی په څیر ځوانانو ته ووایم چې شرایط خرابه دي. زه نشم کولی د دوی په څیر ځوانانو ته ووایم چې مونږ یې نشو کولی. زه ځوانانو ته وایم ګناه زمونږ ده، نشم کولی ورته وایم چې ګناه زمونږ نه ده، یا نشم کولی چې ورته وایم هیڅ زمونږ په لاس کې نه دي، یا نشم کولی ورته وایم چې دلته ژوند نشي جوړېدی، نشم کولی ورته وایم دلته د تجارت ځای نه دی. زه نه غواړم چې زما ځوانان په ځان باور ونه لري. زه نه غواړم چې زما ځوانان سخت شرایط کنټرول نشي کړای. او دا د دوی ستونزه ده له ما سره. دوی چې کله په ما نیوکه کوي، د دوی حمله زما په پیام نه وي، بلکې د دوی حمله زما په شخصي ژوند دي. والا شکیب فلانکي ځای کې فلانکي کیسه کې د فلانکي نفر نوم اخیسته. نوم مهم نه دی ورور، زما پیام ته پام وکړه او خپل ژوند بدل کړه. زه ستا لپاره غږیږم، زه په تا دردیږم او زه تا ته ورور وایم. زه غواړم ځوانانو ته ورزده کړم چې نړۍ ډیره ظالمه ده، ژوند ډیر سخت ده او تاسو یې په وړاندې باید درېدل زده کړئ. سمه ده ځینې وخت به بد احساس لرئ، سمه ده ځینې وخت به هر څه چې هڅه کوئ بیا به هم ناکامیږئ، سمه ده ستاسو شرایط به اروپایانو سره برابر نه وي، سمه ده ستاسو د احساس قدر به نه وي، خو حل لاره څه ده؟ کینئ او نیوکې کوئ، یا همدا ژوند چې جهنم دی په سختۍ او زیار سره په جنت بدلوئ؟ باید پرېکړه وکړئ.